قدرمنو دوستانو سلامونه مې قبول کړي. خدای دې وکړي چې تاسې به روغ جوړ یې او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه نن داسې یو ځای ته راغلی یم چې د ویډیو کول نه مخکې زما په سترګو کې اوښکې خلاصې شوې. موږ وګورو زموږ وکیل صاحبان په انتخاباتو په وخت کې دومره مصارف کوي چې په میلیونونو ډالر په لکونو ډالر دوی مصرف کوي، خو چې کله دوی ځای ته ورسیږي بیا نو دوی څوک نه پیدا کوی شي، نه دوی هغه ادرس څوک پیدا کوی شي، نه د ټلیفون شمیره څوک پیدا کوی شي، نه څوک دوی بیا پیژني. که زه وګورم، زه همدا تاسو ته وایم چې همدا څو ورځو کې مخکې تاسو د سادات په اړه څومره پوسټونه وکړه. سادات ښه ژوند ښه زندګي لري، څومره پوسټونه مې وکړه، خو زه چې نن کومې کورنۍ ته راغلی یم د هغې خلکو په اړه هېڅ چا دا غور نه ده کړی، دا فکر یې نه ده کړی چې د دوی په اړه خو به مې یو څه ووایم، د دوی لپاره خو به مې یو څه وکړم، د دوی لپاره خو به مې یو پوسټ وکړم، د دوی لپاره خو یو د حق غوښتنه وکړم، د دوی د حال یو پوښتنه خو به وکړم. دا هېڅ چا نه دی کړی. دوستان، دغه ماشوم چې زما په غېږ کې ناست ده، دا د دې خور زوی ده. دا چې دا کوم ژوند او کوم مشکلات لري دا به بیا خپله درته وایي، خو دا ماشوم د ډېرې غریبۍ له وجې خرڅېده. وایي ما خپل زوی خرڅاوه. نور زه څه نه وایم، خپله به دوی درته خبرې وکړي، د دوی خپل مشکلات، ډېر سخت ژوند، ډېره سخته زندګي. زه جلال آباد کې یم چې دې خور ما ته زنګ ووایي چې د خدای له ده او د تا له ده زه راغلم د دوی په خاطر چې د دې غږ او د دې درد او د دې هغه مشکلات تر تاسې ورسوم. تاسو ته مخکې کېدم، نور تاسې یو خپل وجدان مو چې څه کوئ د دې په اړه څه نه کوئ. وروره ډېر سخت حالات سره زندگی کوم، ډېر سختۍ سره ژوند کوم. خاوند مې تاریاکس کې 4 میاشتې پس، 3 میاشتې پس، 5 میاشتې پس راځي. زه ځم په سینما پامیر کې بولاني خرڅوم. هلته کې څوک زما نه بولاني الي، څوک نه الي. زما دا لاسونه لږ سوځېدلي دي، که د چا زړه وي والي چې زما لاسونو ته وګوري ما نه بولاني هم نه الي، پردۍ جامې وینځم. ډېر سختۍ سره، ډېر مشکلو سره ژوند کوم. دا بچي زه نشم ساتلی، نن سبا یو ځوان بچي نشي ساتلی. زه یو ښځه یم، زه به دا بچي څنګه ساتم؟ زما دغه زوی ځي لوګی خرڅوي، لوګی کوي، پردۍ خرابه ترکاري ماروړې، خرابه ترکاري اوږه وټکوم او زه په هغې کې واچوم، په هغې کې واچوم، په هغه اوږې باندې زه د هغې بوی روکم، زه په دې بچو وخورم. زه پیازو سره بچو له روټۍ ورکوم. زه بخاري دپاره څه نه لرم، بسترې دپاره څه نه لرم. بیخي نور زه خپل زندګۍ نه په تنګ شوی یم، ژوند نه تنګه راغلی یم چې خدای زه څه وکړم. لاره مې روکه کړې ده، خدای دې ورسره ښه وکړي. چهارحال د دې روډ شمېره راکړم، دې ته مې زنګ ووهلو، دې ته مې وویل ما دغه شانتې درد کې دغه شان سخت او تکلیف کې یم. نه پوهېږم وروره، تاسو پوهېږئ چې زه څه وکړم. تاسو سره د خدای ښه وکړي چې زما سره څوک ښه کوي، خدای دې ورسره ښه وکړي. سم وس کېږي وروره ما سره وکړئ، ما سره ښه وکړئ چې زه ډېره د 20 طرفه په دې 3 کالو کې 5م کور دی چې ما د کرۍ د وجې جواب راکوي، وباسي مې د کور نه. نو نه پوهېږم چې زه کوم طرف ته لاړ شم او څه وکړم. خپل لاورګوټه زوی مې راواغوستو د غېږې، دا مې پاک سوتره کړو، رانجه مې ورته وکړو، سترګې مې ورته تورې کړې. مال یو قرباني غوندې ورکوم. کور مالکان راپسې ځي راځي، د کور کرۍ رانه غواړي، ما سره نه وي مال. زه دا لږ بوزم خرڅوم یې. لور مې را سره په جنګ شو، وایي ته زما ورور څنګه خرڅوې؟ ما نوره لاره نه لرم، نو زه څه وکړم؟ کومې لارې ته ورشم؟ څه وکړم؟ وس نه لرم، وس مې نه رسېږي، نو زه کومه لاره وکړم؟ د غېږې ماشوم مې د 6 میاشتو دی، هغه مې وړلو خرڅولو مې مال. زه نور لاره مې نشته دی، نو څه وکړم؟ خبره مې خدای شته چا سره کړې وه، مال زوی مې دی، مال خرڅوم یې، چا رانه اغوستو هم، خو لور منې کړم، پرې نه کړم. ما د ډېرې غریبۍ نه، د ډېر درد نه ما دا زوی خرڅول. نو لور مې راته وویل که ته دا لږ خرڅ کړې په 4مه ورځ به په خپله ورپسې مړه شي. ته زوی څنګه خرڅوې؟ دا خو د زړه قطرې دي، اولاد دی، د زړه پولۍ دي. خو زه ډېره مجبور وم. ورونو تاسو زما اواز ښه اورئ، ښه زما په حالات، زما په درد ځان خبر کوي. ورونو که د چا وس کېږي وروره د دغه غم نه، د دغه لانجې، د دغه مصیبتونو نه ما له لاس راکوي. کنده کې غورځېدلې یم، کنده کې پرته یم، کنده کې ګیر یم. د دې کندې نه تاسو مه وباسئ وروره.
غوښتل چې زه فوجي شم په آینده کې خپل د مور او پلار نه خدمت وکړم خپل د هېوادوالو نه خدمت وکړم خپل هېوادوالو ته ښه راتلونکی راولم خپل افغانستان پاک ولرو ژوندی ولرو نو ځکه زه غواړم چې زه فوجي شم نو چې کله د مور دا حالت ګورې دا هغه ګورې څه در باندې تېرېږي زما نیم زړه اوبه کېږي چې زه مور مې ګورم چې ځي د خلکو کورونو کې کار کوي کله بولاني خرڅوي نو زما نیم زړه اوبه چې زه لاړ شم هلوکۍ کوم دغه ویډیو نورو ملګرو ته هم شیر کړي در سره چې ډېر ملګري وګوري ډېر حالات د دې خوراکي له حاله خبر شي او نور ما درته وویل چې زه ګورم چې دې زمانه کې هم څوک داسې شته په دې وخت او دې حالاتو کې هم داسې څوک شته چې د دې خور او د داسې خویندو او د داسې بېوزلو خلکو اوښکې وچې کړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ خدای مو بل شه